سلامونه او نیکې هیلې یو څه موده غیر حاضرۍ نه پس بیا ستاسې خدمت کې یم. د شپږیزې لیګ پای ته ورسېد، خوندوره لوبو لړۍ پای ته ورسېده. ومې غوښتل د دغه لوبو د پای ته رسېدو په پلمه یو څه خبرې په کرکټ باندې وکړم. لیکل مې هم یو څه موده نه و کړي، نو پیل به په دې باندې وکړم چې موږ او تاسې باید کرکټ بورډ ته د دې کریډټ ورکړو چې ډېر خوندور ټورنمنټ یې برابر کړي. طبعا د ټورنمنټ پیل هغه رنګ چې توقع وه ډېر ښه پیل نه و. د مینوالو انګیجمنټ او د دوی بوختیا او د لوبو په اړه باندې تبصرې په هغه کچه باندې نه وې چې لازمه وي، خو ورو ورو د لوبو رنګ را جوړ شو او تر پایلوبې پورې ډېر خوندور ټورنمنټ ترنه جوړ شو. بې له شکه چې د نړۍ د افغانستان د ملي لوبډلې د ستورو لوبغاړو بیرته راتګ او په دې لوبو کې ګډون جدي اغیز درلود. نو په ټوله کې یو خوندور ټورنمنټ و. تر ټولو غوره خبره دا وه چې هغه کمې موخې دپاره چې دا ټورنمنټ ترسره کیږي چې نوې وړتیاوې را برسېره شي او د افغان ملي لوبډلې دپاره تازه وینه سپلای شي یا نوې لوبغاړي چمتو شي، را برسېره شي او بیا ولیدل شي او دوی برابر شي ملي لوبډلې ته. نو دا موخه په پوره توګه سره ترلاسه شوله. د کرکټ د مینوالو دپاره هم د هیجان او د ولولو نه ډکې لوبې باید برابرې شي چې وخت ناوخت دوی دا لوبې وګوري. د قندوز د لیسټ ټورنمنټ نه وروسته دا ټورنمنټ یو ښه بوختیا وه د هیوادوالو دپاره. نو په ټوله کې د ستاینې وړ ټورنمنټ ترسره شو. څو خبرې باید پرې وکړو. لومړی پیل باید دې نه وکړم چې دا وارې کرکټ بورډ پرېکړه وکړه چې دا ټورنمنټ په فرنچایز بڼه باندې یعنی سوداګرو باندې د خرڅولو په ځای د دې دنده په خپله غاړه واخلي او دا ټورنمنټ وکړي. او یو یا دوه دلایل چې وویل شول، تر ټولو ستر دلیل دا و چې دا په لوبو کې د فساد یا د فکسینګ مسایلو ویره موجوده وه. په خوله باندې نه ویل کېږي لیکن دا ستونزه وه. بل دا د لوبغاړو د لوبولو بحث و. ویره دا وه چې لوبغاړو ته پوره چانس نه ورکول کېږي او د خوښې او ناخوښې په رڼا کې لوبغاړي په لوبډلو کې ځای په ځای کېږي. ګورئ، هر ټورنمنټ چې موږ او تاسې کوو یا هر کار چې کوو دا خپل منفي او مثبت اړخونه لري. اوس د منفي اړخونو یا د منفي عناصرو چې په لوبو باندې او په لوبډلو باندې اغیز لري، د هغې د رفع کولو له منځه وړلو په ځای د بیخي د فرنچایز له صحنې نه ویستل زه فکر کوم دا معقوله پرېکړه نه ده. په نړیوال کچه باندې کرکټ په فرنچایز بڼه باندې ډېره پانګونه ځان سره راوړي چې دا هم لوبغاړو ته ګټه رسوي، ورسره په د سپانسرز په لوبو کې د ورګډېدو او د دوی دلچسپي زیاتوي او په عین حال کې د کرکټ کوالټي ورسره پورته ځي. نو په ځای د دې چې موږ هغه ستونزو د حل لارې ولټوو، موږ تېښته کوو، هغه دروازه بندوو. دا لاره نه ده، دا طریقه نه ده. من خبر یو ټولو هغه څوک چې کرکټ بورډ سره او د کرکټ سره سروکار لري هغه خبر دي چې په تېره شپږیزه کې یو څه تشویشونه وو د فکسینګ او د فساد مسایلو. دا هم واورېدل شول، رسمي څه شی نه و چې یو تعداد خلک د کرکټ بورډ نه لرې کړل شول په همدې دلیل باندې چې دوی باندې په فساد یا په فکسینګ کې د ښکېلتیا تشویش موجود و. په ځای د دې چې موږ رسمي چینلونه رسمي پرېکړې کړې وای، موږ لاړو تېښته مو وکړله، سیسټم مو ورته ګډوډ کړ. یعنی هغه فکسرانو ته د جزا ورکولو په ځای موږ خپل کرکټ ته سزا ورکړله. ولې چې موږ ویره لرو. نو زما وړاندیز د کرکټ بورډ دپاره دا دی چې ګورئ، تاسې د احسان جنت په حق کې چې کومه ترخه پرېکړه وکړله، دردونکې ورځ وه د افغانستان کرکټ، لیکن دغسې ترخې پرېکړې وي چې دغه کم چې شیطانی کړنې یا ناسمې کړنې دي دا له منځه وړلو یا کمولو کې مرسته کوي. نو دا خو په هره مرحله کې موږ د فکسینګ مسایلو سره د بد برخورد مسایلو سره مخامخ کېږو. بیا به موږ هغه دروازې بندو، هغه ادرسونه به بندو چې ورکې که د جنجال نه خلاص شو. دا د حل لار نه ده. نو زما ټینګار به دا وي چې موږ شپږیزه په همداسې بڼه باندې چې پخوا مو کوو فرنچایز له لارې وکړو او سوداګر په دې کې ښکېلو لرو. د لوبغاړو د لوبولو بحث رښتیا هم تېره شپږیزه کې دا و چې د ټیم مالک چې به څوک خوښ و هغه به د خپلې خوښې زیکې لوبه و، د خپلې خوښې ټیم لوبډله به یې لوبوله. دا ستونزه موږ په کورني کرکټ کې په مجموع کې لرو. دغه د لیسټې باره کې په تېره ویډیو کې ما دا بحث کړی و
چې ګوندې ماته وویل شول چې کرکټ بورډ پلیینګ 11 به ټیمونو ته ورکول چې ته به دا لوبه بیا کرکټ بورډ ملګرو ما سره اړیکه ونیوله او دا وضاحت یې راته راکړه چې نه موږ پلیینګ 11 نه ورکول موږ لوبډلو ته پلیینګ کنډیشنز ورکړو چې کله تاسو ټیم سلیکټ کوئ دغه شرایط به په نظر کې نیسئ او هغې لامل دا و ډېر معقول لامل و چې وویل شول چې کله کله دغه د لوبډلو تھنک ټانک چې کپتان او کوچ په کورني کرکټ کې لکه څنګه موږ نړیوال کرکټ کې هم دا یو رواج له بده مرغه لرو د خپل خوښې لوبغاړي ته یو داسې ځای ورکول چې دی وړ نه دی یا یو لوبغاړی د ټاپ آرډر لوبغاړی دی د بالر په ځای باندې هغه ته بیټینګ ته نوبت ورکول نو د کرکټ بورډ منطق دا و چې دوی دغه لوبغاړو ته د خپلو وړتیاو ښودلو چانس نه پیدا کېږي دغلته موږ پلینګ کنډیشنز معرفي کولی شو نو دا دویم اړخ خو چې په دې باندې کرکټ بورډ باید فکر وکړي او موږ باید بیرته فرنچایز کرکټ ته لاړ شو دویمه خبره چې ډېره زړه ګرمونکې وه هغه د ځوانو لوبغاړو خپلو وړتیاو ښودلو مای ګاډ په بیټینګ کې موږ همیشه شکایت درلود چې موږ بیټسمینان نه لرو لیکن تاسو وګورئ چې څه یو وړتیاوې نندارې ته وړاندې شوې صدیق اتل ټورنمنټ ټاپ کو ځوان لوبغاړی دی زبردست کرکټ کوي شاټونه لري او په شاټونو کې خوندور هغه د کرکټ کلاسیک هغه د کرکټ په کتابونو کې څنګه د شاټونه تشریح شوي دي په هغه بڼه باندې دی لوبوي دی نندارې ته وړاندې که ټورنمنټ یې ټاپ کو لږ څه مودې د ملي لوبډلې سره هم دی خو پوره چانس نه دی ورکړل شوی بیا موږ وفي الله ترخیل ولیده لولی یعنی د میډل آرډر دپاره یو بهترین ماډرن کرکټر د عصر د کرکټ سره سم کرکټر مونږ ولیده زبید اکبري څومره امپروومنټ د کړی دی دا لږ زه مودې نه سارم یو څه موده به دا ما کته چې د سټرایک ریټ ټیټ و خو ده وښودل چې دی څه نشي کولی زبردست شاید کمال بعضو لوبو کې خپلې وړتیاوې وښودې یو نیم بل نوم به مې اکرم په نوم باندې هلک ښه پاور هیټینګ وکړه ګر چې د په ټیکنیک باندې او د په فوټ ورک باندې زما یو څه نیوکې شته خدای دې وکړي چې ما غلط ثابت کړي ما ته ډېر داسې ټینس بال اټیټیوډ والا پلیئر ښکاره شو خو موږ ډېر داسې لوبغاړي دلی دي چې هینډ آی کوارډینیشن سره پرته له فوټ ورک او ټیکنیک لکه وریندر سیواګ په نړیوال کرکټ یې راج کړی دی نو خدای دې وکړي چې اکرم هم محمد اکرم هم د ځان ثابت کی او په اوږد مهال کې د افغانستان د پاور هیټینګ چې او تشه د نجیب زدران د آوټ اف فارم کېدو له وجه رامنځته شوې دا ډکه کی نبی عیسی خیل لا وړوکی دی کشر دی وخت ورته شته پرېږدئ زما به نبي ته مشوره دی زما به کرکټ بورډ ته مشوره دی چې پرېږده چې دا هلک د یو پروسې له لارې مخ ته لاړ شي همداسې تمه او خوښه به مو دا وه چې سپینرانو موږ ته سپینران وځلېدل ډېر وځلېدل تمه به مو دا وه چې فاسټ بالینګ کې مو یو څه نوې وړتیاوې لیدلې وې بلال سمې او بعضې نور هلکانو لږ لږې خپلې وړتیاوې وښودې بیا هم فضل فاروقي ډومینیشن وکړ خو فاسټ بالران مو ډېر ونه لیدل خیر دې وي بیا به شي سپینرانو بیا ډومینیشن وکړو سپینران نو الحمدلله افغانستان تل مالامالو ورلډ کلاس سپینران موږ تولید کړي دي د راشد خان حمزه نبي او داسې در شماره تر نوره پورې موږ تولید کړي دي بیا غضنفر ما دپاره ډېر زبردست ټیلنټ و مخکې مو هم لیدلی و زما به کرکټ بورډ ته مشوره دا وي چې دغه بیټسمینان چې دي دوی په نظر کې وساتي یو خو په دوی باندې په ډومestic کې اوږد مهال کرکټ وکړي 3 ډے 4 ډے پې وکړي چې د دوی دا ټیکنیک بلډ شي دا د T20 فلیر او دا مستی او دا جذبه او دا ګرمي چې دا اجازه نه ورکوي چې بیټسمین ډیولپ شي څوک چې په کرکټ پیږي یا په دې خبره پیږي چې بیټسمینان په یوه ورځ کې منځ ته نه راځي دا د یو پروسې نه باید تیر شي چې دی کوالټي کرکټ ته چمتو شي نو زما مشوره دا ده چې دا هلکان دی خپل کرکټ ته دوام ورکړي او کرکټ بورډ کم از کم 3 یا 4 دغه بیټسمینان چې راغلي دي دا د ټیم سره وساتي دم دا اوس نه زبید اکبري من کولی شو په میډل آرډر کې اپر میډل آرډر کې ولوبو د 2 ډاون 3 ډاون پوزیشنونو باندې T20 کې حتی 1 ډے کې لوبېدی شي اتل په T20 کې صدیق اتل من باید دریم نمبر باندې ورته چانس ورکړو دا لږ چې زه ګورم یو څه سټرګل د منټل فټنس نه کوي د منټلي ماته ډېر سټرانګ معلوم نشو هغه انټرنیشنل ډیبیو هم چې د هغې نه وروسته مې یو څه زما فکر دی چې دی ضرورت لري چې یو څه کار ورباندې وشي خو کرکټ بورډ باید دوی ځان سره وساتي دغه هلکانو ته رولز ډیفاین کړي چې موږ تاسې په 2 کالو یا 3 کالو کې چیرته وینو په کومو پوزیشنونو کې درنه توقع لرو څه شي کې تغیرات راولي دوی ته یو برنامه ورکړي چې په ځان باندې دوی کار وکړي زبید اکبري د بیلګې په ډول یا بعضې نور هلکان ماشول دوی په ځان باندې کار کړی خو اوس کرکټ بورډ دوی سره باید کار وکړي او دوی باندې پانګونه وکړي نو دا د T20 شپږیزې لیګ
ډېر زړه ګرمونکي اړخ و، ډېر خوندور اړخ و. په کمنټري کې مې بعضې نوي هلکان ولیدل، ما همیشه دا باور درلودلی چې حکیم احمدزی په کرکټ باندې ډېر ښه غږیږي، ډېر ښه لیکل کوي، او دا هلک ته باید کرکټ بورډ ډېر چانس ورکړي، خصوصا په کمنټري کې ورته چانس ورکوي. انګلیسي ډېره ښه او روانه ده، ښه انګریزي وایي، کرکټي انګریزي وایي، هغه کرکټ په میدانونو کې چې کوم انګلیش باید ویل شي هغه وایي، خو تر ټولو مهم تخنیکي ډېر پوهېږي. دغه هلک ته صحنه ورکوي، ځای ورکوي. دا هلک د پرمختګ هغه لري. ما د کمنټري بعضې ګلمپسز په هایلایټس کې ولیدل، ما ټولې لوبې ونه شو لیدی، بعضې لوبې مې لږې لږې ولیدلې. ما یو نوم واخیسته، نور به مې څوک چې خدای ما ډېر لیدلی دی او یو څه مې په دې ټولو لوبو کې مو لیده، که څوک نور هم ما نه پاتې کېږي خفه کېږئ مه، انشاءالله په آینده کې به غم یادو. نو دا خو ټولې ښې خبرې وې د شپږیزې. خراب اړخ، تر ټولو لومړی د لوبغاړو خپلو منځ کې شخړې او جنجالونه. زه نه پوهېږم ولې دا ډسپلن دې حد ته رسېدلی. زمونږ د افغانستان کرکټ ټیم د بري یو غټ راز چې موږ تل لیدلی دی هغه د لوبغاړو ترمنځ د مینې او د ښو اړیکو ده، او په دغسې کورني کرکټ کې په وړو وړو مسایلو باندې خپلو کې شخړې چې دي دا په زړونو کې یو تاوتریخوالی پیدا کوي، او په آینده کې به حتی په ملي ټیم کې دا په شخړو باندې بدلېږي. لطفا کرکټ بورډ باید په دې مسله کې ډېر جدي برخود وکړي. ډسپلن ډېر اساسي مسله ده. اګریسیو کرکټ او بې ادبه کرکټ دا دوه سره بیل کوي. زمونږ کرکټران فکر کوم چې اګریسیو کرکټ دې ته وایي چې بس شخړه وکړه، بیټسمین دې اوټ کړه، سپکاوی وکړه، بالر باندې ته دې وهل ورکړل، خو ورځ ده کله به ته وهې کله به وهل خورې. نو دوی راځي او دا بیډ بیهیویر، دا بد برخورد، جګړې او شخړې ښه بیلګه نه وه د میدان په سر باندې، او دوامداره تر سره کېدې. کرکټ بورډ ونه توانېدی د دې مخه ونیسي. ډېره اساسي مسله ده. نو دا یوه خبره. بله خبره او وروستۍ خبره د شپږیزې په اړه به دا کوم چې نړیوالو ستورو، غټو نومونو، د افغانستان ویاړونو، ګورئ تاسې اول خو باید کرکټ بورډ ته باید کریډټ ورکم چې سره د دې چې زمونږ یو شمېر ستورو لوبغاړو ډېرې پلمې او کیسې جوړې کړې، حتی نایبین یې ګمارلي و چې د دوی په استازیتوب په میډیا کې خبرې وکړي او د دوی میسیجونه ولس ته او کرکټ بورډ ته ورسوي، بیا مو حاضر کړل چې راشئ او په دې میدان لوبه کوي. مخکې مو نه ویلې، موږ ویلې چې زه د کرکټ بورډ او د لوبغاړو ترمنځ په اړیکو کې موږ باید ډېره مداخله ونه کړو د مینوال، د څارونکي او د شنونکي په توګه، خو کله سړي زړه مات شي، سړی خفه شي، نو کرکټ بورډه آفرین چې تاسې انفټ لوبغاړي په میدان کوز کړل او فټ مو کړل او لوبې مو پرې وکړې. زه همیشه په دې نظر یم بورډ به ډېر مشکلات لري، نیوکې پرې لرو، خو هیڅ لوبغاړی د انسټیټیوشن د ادارې نه لوړ نه دی. انسټیټیوشن لوبغاړی جوړوي، لوبغاړی انسټیټیوشن نه جوړوي. او که خرابه لوبه وشي په کرکټ بورډ به نیوکې کېږي، خبرې به کېږي، لیکن دا کرکټ بورډ دی، دا انسټیټیوشن دی چې لوبغاړي تولیدوي. هیڅ کله لوبغاړي د انسټیټیوشن نه مه جګوئ. ګورئ غټو نومونو، ګورئ نبي خان او راشد خانه، تاسې 2019 کال کرکټ ورلډ کپ نه مخکې د وخت د کرکټ بورډ د احمقانه او خرابترینې پیښې په مقابل کې هغه څه د افغانستان کرکټ سره وکړل چې هیڅ کله درته نشو تاسې په هغې کې نشئ بخښل کېدی. 2019 کال ورلډ کپ کې چې تاسې کوم کار وکړ هغه د نه بخښلو وړ برخورد و، خو ګوره دا ملت وګورئ، هغه باندې خاورې واړولې، سترګې پرې پټې کړې، اوس هم تاسې خپل د سر سترګې ګړي، لیکن بیا تاسې راځئ او بیا دا نازو نخرې مه کوئ، داسې د خدای خاطر وکړئ، خپل قدر مه کموئ. موږ کوشش کوو چې دا د کرکټ داخل کې چې بعضې وړې خبرې دا را برسېره نه کړو، خو تاسې نایبین بیا نیسئ، نایبینو ته معلومات لیک کوئ، د هغه په خوله باندې هلته خبرې خپروئ او کرکټ بورډ خلاف خپل موږ په دې هم خبر یو چې تاسې د T20 ورلډ کپ د پرایز منی په سر باندې کومه لانجه روانه کړې ده، خو خوله مو چپ نیول ده چې پرېږده کرکټ بورډ دي لوبغاړي دي خپلو کې به جوړ راشي. خو که داسې برخورد روان وي لکه دغه د شپږیزې لیګ کې چې تاسې وکړه چې کرکټ بورډ سره مو جنجال او بیا مو د باندې ادرسونو نه استفاده کول، خپل میسیجینګ مو کوو او خبرې مو کولې، دا په دې رقم نه چلیږي. خپل قدر خپل عزت مه کموئ. تاسې زموږ سر سترګې هستئ، ستوري هستئ، د افغانستان ویاړونه هستئ. تاسې په شپږیزه کې وکټ چې اخلئ او که په آی پی ایل کې اخلئ او که په نړیوال کرکټ کې دلته درته ځوانان پورته ولیږي، دعاګانې میندې درته کوي، او بیا تاسې راځئ دلته په دې بورډ باندې ناز و نخرې کوئ چې همدې بورډ د دې لامل شو چې موږ ته افغانستان کرکټ راکړي او بیرته تاسې ستوري شئ. که د افغانستان کرکټ نه وي، کرکټ بورډ نه وي، نو لطفا نور داسې مه کوئ، د کرکټ بورډ سره به هم جنجال راځي،
کور دننه خپلو کې سره جوړ کړئ. ضرورت نشته چې د باندې نه ادرسونه استعمال کړئ او د هغه په خوله باندې تاسې خبرې په میډیا کې خبرې کوي او بیا کرکټ بورډ خلکو ته په خوله کې ورکوي. موږ ته معلومات رسیږي، ډېر نور خلک دي چې هغوی په مسایلو خبر دي، خو د افغانستان د کرکټ د خیر دپاره په خوله چپه ساتو. لیکن که دوامدار دا کار وشي، تاسې هره ورځ ګورئ، تاسې تیر کال د اماراتو خلاف د کرکټ ټیم سلیکشن باندې لانجې وې، د T20 ورلډ کپ باندې چې دغه سټار لوبغاړو په سلیکشن باندې څومره جنجالونه او لانجې کړي دي، په دې ټولو باندې ما خبر یو. اوس چې په پرایز منی باندې چې کومه لانجه ده، کومې پیسې چې موږ په ورلډ کپ کې سیمی فائنل لوبولو نه ګټلې دي، په دې باندې چې کوم جنجال روان دی، په دې باندې خلک خبر دي. خو موږ دا وایو چې زی خپلو کې سره کېنئ، کرکټ بورډ او لوبغاړي خپل مشکل حل کړي، د باندې خارجي ادرسونو نه پرېږدئ، د هغوی له لارې دا خبرې مه کوئ او شخړو ته او د لانجو نه تیر شي. الحمدلله غټ نومونه استئ، ډېرې پیسې په کرکټ کې ګټئ، خدای دې د دې زر چنده درکړي. افغانان استئ، اخر ګټه مو وکړي، هغه وایي چې په پتا وریږي، په افغانانو په موږ ټولو باندې به یو څه سسیږي. خو خبره دا ده چې پیسې ځان ته ګټئ، خو زموږ کرکټ سره هم بیا دا جنجالونه مه کوئ. نو کرکټ بورډ آفرین چې انفټ لوبغاړي فټ شول، په میدان کې ولوبېدل او د شپږیزې رنګ رنګینه کړه. مننه د سینیر لوبغاړو نه چې راغلل، خپل تجربې شریکې کړې، خپل نظریات لوبغاړو سره شریک کړل او بیا د هغې نه وروسته هیله مې دا ده چې سره به ناست وي، ستونزو جنجالونو باندې مو خبرې کړې وي. چمپیونز ټرافي ته ټیم جوړول دي، 2026 T20 ورلډ کپ ته زبید اکبري او صدیق قتل او اکرم او بل چمتو کول دي، بل 50 اوور ورلډ کپ ته ځان چمتو کول دي. موږ د ایشیا دویم بیسټ ټیم یو، اوس باید اول ټیم ته لاړ شو، اول ټیم جوړېدو ته کوشش وکړو. دغه ځوانان د دې وړتیا لري چې دا کار وکړي. وروستۍ خبره، ټیسټ میچ را روان دی د نیوزیلینډ سره، 100 T20، خو ټیسټ کرکټ هغه کرکټ دی چې افغانستان حیثیت په نړیوال کرکټ کې تثبیتوي. دویم نمبر باندې 50 اوور کرکټ دی چې د افغانستان حیثیت تثبیتوي. T20 کرکټ خو هغه د امریکا هم د پاکستان نه ګټي. مهمه ټیسټ کرکټ دی. ما مخکې ویلي دي، زه څومره معلومات چې زه لرم، یو دوه لوبغاړي یا درې لوبغاړي داسې دي د T20 ستوري دي او هغوی د ټیسټ د نیوزیلینډ سره روانې لوبې نه ځان اخوا دېخوا کوي. ما مخکې ویلي وو چې T20 کرکټ ستوري لوبې زیږوي، 50 اوور کرکټ ستوري زیږوي، لیکن ټیسټ کرکټ چې دی اسطورې زیږوي. شین وان، بریډمن، ټنډولکر، براین لارا، دا چا جوړ کړي؟ دا ټیسټ کرکټ جوړ کړي، دا ون ډے کرکټ نه جوړ کړي، دا T20 کرکټ نه دي جوړ کړي. ټیسټ کرکټ ته لومړیتوب ورکوي. زه چې څومره معلومات لرم، 2-3 د T20 غټ نومونه او ستوري د ټیسټ کرکټ نه تختې لګیا دی او هغه دې دپاره چې په T20 کې 4 اووره کولی شي، 2 میاشتې په IPL کې دوامداره هیوي کرکټ کولی شي. د IPL ډېر ستړی کوونکی کرکټ دی، هغه کولی شي. خو زما د 15 ورځو ټیسټ میچ ته بیا د ناز و نزاکت کوي، دا کار به نه کوئ، دا در سره څوک نه مني. ټیسټ میچ به راته کوي، که سټار لوبغاړی، که تاریخ جوړونکی لوبغاړی، که د سلیزې لوبغاړی، که د 50 لوبغاړی، یعنی د 100 کلونو لوبغاړو په نوم کې د نوم راځي. ټیسټ کرکټ به کوي. اول د ځان دپاره وکړه. زما وړاندیز درته دا دی، ټیسټ کرکټ موږ دپاره خو کوي ځان دپاره یې وکړه. د ستوري نه اسطوره جوړه شه، د کتابونو سرخط جوړ شه، د دې ځان جوګه کړه چې خلک در باندې کتابونه ولیکي. او دا په څه شي کېږي؟ دا په ټیسټ کرکټ کېږي، دا په T20 کرکټ او په لیګ کرکټ نه کېږي. نو ته د تاسې بعضې لوبغاړي د دې وړتیا لرئ چې د اسطورو په توګه را څرګند شي. خو په عین حال کې موږ نیوزیلینډ خلاف باید ښه کرکټ وکړو، تر څو د افغانستان د کرکټ هغه کم حیثیت چې په T20 ورلډ کپ او 50 اوور ورلډ کپ کې مو ګټلی هغه تثبیت شي. که موږ 2-3 ښه ټیسټ لوبې وکړو، موږ د ICC سره دا مباحثه کولی شو وروره موږ ورلډ ټیسټ چمپینشپ ته واچوو او ورلډ ټیسټ چمپینشپ ته داخلېدل په بل سایکل کې که موږ دا کار وکړو، دا په څه کېږي چې موږ په ټیسټ کې ښه پرفارمنس وکړو. که دا کار موږ وکړی شو او ورلډ ټیسټ چمپینشپ ته افغانستان ور داخل کړو، نو د افغانستان کرکټ ډېر پرمختګ به کوي، یعنی ډېر به غټېږي د افغانستان کرکټ. او دا هله کېږي چې موږ نیوزیلینډ پر روان ټیسټ میچ کې وننګوو، حتی ماتې ورکړو، ټرنینګ وکټ جوړ کړو، ښه سپینران راشد خان لوبېږي او نور زموږ سپینران لوبېږي، ضیا اکبر خله روان دی. خو دا به هله کېږي چې د هلکانو لوبېږي. نو اوس دپاره نومونه نه اخلم، ستورو لوبغاړو زموږ هیله دا ده چې هم د ځان دپاره او هم د افغانستان دپاره ټیسټ کرکټ وکړي. خصوصا د نیوزیلینډ ټیسټ لوبه باید ډېره جدي واخلو او د دې ګټلو دپاره لاړ شو. او وړتیا یې لرو، کنډیشنز زموږ په حق کې دي، کانفیډنس مو ډېر لوړ دی. نیوزیلینډ ته مو لنډه په T20 کې ماته ورکړې، ماته ماتې وي، دې دپاره باید چمتووالی ونیسو. نو د اوس دپاره همدومره خبرې. هیله مو دا ده چې زموږ سینیر لوبغاړي د افغانستان د کرکټ ستر نومونه، ویاړونه
تاسو لطفا د افغانستان کرکټ سره کومک وکړئ. که جنجال مو د کرکټ بورډ سره راځي د کرکټ بورډ سره خپل حل کړئ. ما ته بلته معلومات لیک کولو له لارې او د هغوی د ادرسونو په استفاده باندې په پبلک او په میډیا کې معلومات مه راوباسئ. کرکټ بورډ سره خپل شخړې په خپله حل کړئ، په داخل کې حل کړئ، مخامخ ورسره کښېنئ، حل یې کوئ. تاسې هم د خولې خاوندان استئ، هغوی هم دي. بله خبره دا ده زموږ کورنۍ کرکټ ته به سپک نه ګورئ، دې کې به اشتراک کوئ، دې کې به بهانې او کیسې او معنی نه وي. د دې نه وروسته باید د کرکټ مینوال، شنونکي او لیکوالان ډېر په زغرده او واضحه تاسې سره خبرې وکړي. را روان ټیسټ میچ ته ځان چمتو کړئ. ټیسټ میچ به کوئ. هر هغه لوبغاړی چې په دې بهانه او په هغه بهانه چې په T20 کې میلې او چرچې کوي او بیا زما د ټیسټ کرکټ نه چې زما د افغانستان کرکټ تثبیتوي، حیثیت یې لوړوي، د هغې نه تښتي، نو هغه سره بیا موږ حساب کوو. بیا موږ دپاره نه څوک رئیس جمهور دی او نه د اسمان ستوری دی او نه سپوږمۍ ده او نه مریخ او عطارد دی. زموږ دپاره افغانستان کرکټ تر ټولو لوړ دی. د افغانستان کرکټ دپاره چتر د افغانستان کرکټ بورډ دی، د انسټیټیوشن په توګه باندې د دې حیثیت موږ ته مهم دی. او د هغې نه وروسته بیا زموږ ملي لوبډله موږ ته مهمه ده. د هغې نه وروسته د کرکټ انډیویژوال لوبغاړي، فردي لوبغاړي نوبت راځي. هغه به قدر هم کوو، عزت به کوو، په سر به یې کښېنو، په سترګو به یې کښېنو، القاب به ورته ټاکو، نومونه به ورته لیکو. په میډیا کې، په نړیواله میډیا کې، کوردننه میډیا کې به ډېر نازو. خو دا به هله کېږي چې تاسې دغه ترتیب مراعات کړئ. که مراعات یې نه کوئ نو بیا موږ مجبور یو چې د افغانستان د کرکټ په خاطر تاسې سره مخامخ خبرو ته ځان وړاندې کړو او نور دغه کومه ګزاره چې روانه ده یا څه ډېرو شیانو باندې سترګې پټو، دا پروسه ودرېږي. ډېره زیاته مننه.